د نصیحت څخه ډکې خبرې. والمظلوم لها الله للصحبة عز وقدر وخلاص في العشق. محترمو عزتمنو، په کاروبار کې برکت څنګه راځي؟ پیسې څنګه ډېرېږي؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي و چې په ټولو صحابو کې مالدار و. که چیرې اوس دا تجاران په زرګونو سره جمع سي نو هم د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه و مال ته د هغو مال نسي رسېدی، ځکه چې کله هغه وفات سو نو هغه 3 اربه 10 کروړه 20 لکه نقد دینار پرېښي وله. 1 دینار 4.5 ماشې کېږي، نو 3 اربه 10 کروړه 20 لکه دیناره په 4.5 کې ضرب کړه نو دا به څومره ماشې جوړېږي؟ دا د هغه 1400 کاله د مخه قیمت ته حساب ولګوه. 10,000 وزې، 1,000 اسان، 1,000 اوښان او د زرو دومره خښتې پرېښې وې چې کله هغه تقسیمېدلې په ارو باندې کاټولې نو هغه ارې به ماتې سولې. اوس دا دومره مال راغلی و، څنګه راغلی و؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما د تجارت 3 اصوله ول. دا 3 اصوله په ذهن کې هر تجار کښېږدي او عملي هذا هو قدره الله على الظالم والمظلوم لها الله على الظالم. هغه فرمایله چې یو ما کوشش کاوی چې زه شی په پور نکم خرڅ، نه په پور رانیسم، په نغدو مې خرڅاوی، په نغدو مې رانیوی، د پور معامله مې نه کول. نو چې پر یو چا باندې پور وي یا پر بل چا د پور وي نو دا دواړه د اطمینان خوب نسی کولی، ځکه که پر ده باندې پور وي پریشانه وي چې څنګه به وراده کوم، که د پور پر بل چا پاته وي نو بیا پریشانه وي چې څنګه به ځنکاش. نو هغه کوشش دا و چې د پور د معاملې څخه ځان وساتي. دویم اصول دا و چې کله مې هم سودا د یو ریټ د زیاتوالي دپاره نه ده ایښې چې ته نن مه خرڅوه سبا به بیا ډېرې وګټي، په دا وجه ما مال نه دی پرېښي، بس چې هر څو به یې ګټلې ما به خرڅاوي. دریم دا چې کله به هم زما په سودا کې یو عیب و، ګراک به رالی، ما به هغه ته ویله چې وروره په دې کې دغه کمی دغه عیب ستا د آخې او که نه آخې. اغه نوکس به مې ورښوي، ورته وبه مې ویل چې ستا خوښه ده، ریټ یې راکم که، قیمت یې راکم که، وایه. نو ځکه الله جل جلاله زما په مال کې دومره برکت اچولی. نو محترمینو، نن چې پریشانه یو، ټوله سرګردانه یو، نو دغه 3 اصوله زموږ په تجارانو کې نسته. یو دا د ټولې معاملې په پور سره وي، بیا ټوله سره پساوي، خپله هم په پور رانیسي، بل ته هم په پور ورکي، نو بیا هغه د پیسې نه خېږي نو بل ته یې څنګه ورکي؟ نو ځکه اطمینان سکون کللی دی. دویم دا چې هر یو خپل سټورونه ورته جوړ کړي دي، مالونه پکې جمع کړي دي، ته وده ګرام بسي، ته وده ګرام بسي، اخر هغه لاندې راسي، بیا ټول مال په تاوان کې ولاړ سي. دریم دا چې هر سړی دا کوشش کوي چې یو بل ته دوکه ورکړي، په مال کې په شي کې عیب هغه ته نور شي، هر یو د دوکې څخه کار اخلي. نو ځکه دا 3 اصوله نسته نو په مال کې برکت هم نسته. که چیرې دا 3 اصوله هر تجار په خپل ځان کې راولي، دنیا به هم ښایسته وي، آخرت به هم ښایسته وي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. تظلم صديق صدق وياك كل عمر الله